ځینې خلک ما ته دا وایي چې ته ولې د طالبانو خلاف یې، ولې نه ورسره جوړېږي، دوی خو هم پښتانه دي، ته هم پښتون یې او وطن کې امن دی، نو طالبانو پسې خبرې مه کوه. اول خو ګوري د امن خبره تر ټولو ښه امن په هدیره کې دی، تر ټولو ښه امن په هغه ځای کې چې شور نه وي، په هغه ځای کې ساز و سرود نه وي، په هغه ځای کې خندا نه وي، په هغه ځای کې چې مختلف انسانان، مختلف قومونه، مختلف مذاهب نه وي، هلته ژوند نسته، هغه هدیره ده. بیا نو دوامه خبره، زه ولې نه ورسره جوړېږم؟ پښتون نه چې زما پلار وي، چې ظالم وي، چې جابر وي، چې د نور انسانانو حق خوري، چې بې ګناه انسانان یې وژلي وي، او تر ټولو مهمه دا چې د پنجاب غلام وي، زه نه ورسره جوړېږم په هېڅ قیمت. درېیمه خبره دا ده چې طالبان زما ملګري را وژلي دی، زما انډیوالان یې را وژلي دی، زموږ سربازان یې راته وژلي دی. 1,00,000 سربازان زموږ شهیدان سو، ما د هغه سربازانو دریشي اغوستل. زه بیا په کومو سترګو هغو سربازانو کورنیو ته وګورم؟ په آخرت کې به خپل سربازانو ته زه په کومه سترګه ګورم؟ زما آخري انډیوال چې ووژل سو د وخان مینهپال و، زه به د مینهپال کورنۍ ته، زه به د مینهپال اولادونو ته سبا څنګه وګورم؟ په کومو سترګو ورته ګورم؟ هغه به دا نه راته وایي چې زما پلار تا ته ورور ویل، تا ته انډیوال ویل، او ته ولاړې زما د پلار د قاتلینو سره کښېنستلې د قدرت لپاره. هېڅکله به زه د طالب سره جوړ نسم، او زما دلایل ډېر واضح دی. سوچ طالب ورک نسی، موږ آرام هم نه کښېنو. دا مې در سره وعده ده، دا مې در سره پښتو ده. پښتون هغه دی چې غیرت کوي، پښتون هغه دی چې په ملګرتیا ولاړ وي، پښتون هغه دی چې پر وطن ولاړ وي، او تر ټولو مهمه پښتون هغه دی چې د پنجاب په مقابل کې ولاړ وي.